ارباب حسن زمونږ ډېر خوږ کشر خدای ورته په اواز کې ډېر خواږه بخښلي دي د نیمې شپې سندرې به نن په اردو کې د هغه د خوږې غاړې نه تاسو سره شریکو. راشد خان راشد د دغه لړۍ ډېره پخه کړی هغه راسره هم ناست دی. ارباب جانه څه دې راوړي دي؟ ډېر خوشحاله چې سندره نن اربابۍ ته راورسېده. بس یو صوفي کلام دی د بلې شاه وایم به چې دا زه پیش کوم. وایي چې او پڑھ پڑھ علم دے فاضل ہو یا واہ جی تے کدے اپنے آپنوں پڑھیا نا کیا بات ہے. او بج بج وڑنے مندر مسیتی واہ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ کیا ਹੋ ਲੜਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਹੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਦੀਆਂ ਫਰੋੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਨਾ ਵਾਹ ਪਾਵੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾ ਪਾਵੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ बात है. मेरे पावे जान ना जा वाह जी. तेरे जिया मैनू होर न कोई तेरे जिया मैनू होर न कोई ढूंढो जंगल बेला रोई ढूंढता सारा जहां इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा सानू के बला दे काबा सोना यार दिसंदा सानू के बला दे काबा सोना यार दिसंदा. क्या बात है यार. घायल करके हुण खबर ना लिया सानू घायल करके हुण खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या वो गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो तुझको पास में उतना ही पाऊं जिससे परणा बांधे मयन खुद्यरून नयरेगम Zafpiman pagunanayam khupena gaurakegam Paruntukham vamnan gulyam sababya bakhaurakegam Zadabad ya vachapayam dasahara pabakhtiregam Kalabat kalabaranchi kalaur
کې اوس وزېږم خو زه ځم په مخه ځمه که ودرېږم او ورکېږم چې د رنګ په جهان ورشم یو رنګین د بوډۍ ټال شم رنګارنګ رنګین جمال کې سپینه شمه شم ګډېږم چې د مستو په محفل کې ساقي او په جام ورشم لیونی شادي خمار شم په خوبونو کې خورېږم چې جهان تیار تیار شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یریږم نه نغېږم چې د علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کښېنم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو هغې د هغې له راغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه ځمه 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم او په لاره کې څه راغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارونه نه یریږم. راشده د ارباب صاحب په اړه باندې ګوره یو خو دا شرط دی چې ستا تر څنګه او موږ عاجزان هم دې خوا ناسو نو د د اواز د انداز د دغه کانفیډنس او بیا د دومره لوی انتخاب په اړه باندې به ته څه وایې؟ زه به دا خبره وکړم افسر جانه چې ارباب صاحب چې کوم دی نو ډېر ښکلی اواز لري غږ یې چې کوم دی نو ډېر صاف ډېر خواږه دي پکې په ما باندې ډېر خوږ ولګېده چې په تا یو غږ خوږ ولګي نو په واقع کې خوږ او نور چې کوم دی نو کانفیډنس لیول چې کوم دی نو هغه بالکل هغې کې څه شک نشته لکه که ټیک ټاک زه خو په دې خوشحاله شوم راشده چې ګوره دا خلک اوس هم د سندرې سره مینه لري رښتیا خبره دا ده چې پخوا دا سندره ډېره خواره وه عجزه وه چېرته یو نیم کس ته نو زه یم چې دا دغه لاټ ته موږ ور ووځو که نه دا سندره د نیمې شپې لړۍ ارباب صاحب بل څه را سره شریک کړه که نه که بل څه درته یاد دي زما خپل یو لکه ما لیکلی دی دغې خو نور کمالونه مو وواته نو امید به لرم چې ستاسو به خوښ شي ډېر ښکلی کمپوزیشن مې جوړ کړی و د نن نس یو 3 کاله مخکې ریکارډ کړی مې لا نه دی بټ انشاءالله ډېر زر به ریکارډ شي نو شروع لینونه چې دي دا د یو ټکل دي دا سردار علي ټکر هم دا نو بس زه به وایم چې هغه پکې سرنامه هغه د شروع و 100 لاینز او بس باقي بیا زما کمپوزیشن دی ارشاد دا چې پټای پردو کې خو غړېږي پلمو کې دات سو کې سدنوم دې زه هر خوا دې لټوما زه هر خوا دې لټوما آوازونه کړې ته ماته په خوږو خوږو نغمو کې دات سو کې سدنوم دې زه هر خوا دې لټوما زه هر خوا دې لټوما دا چې پټای پردو کې